بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن دوستانو، السلام علیکم و رحمت الله. زمونږ استاد چې د علي بابا کورس نن اووم درس ده. په دغه درس کې به موږ تاسې پر دې باندې کلاس واخلو چې څه ډول کولی شو په علي بابا کې ویریفاید سپلایر مشخص کو، او همدا ډول ټراید اشورنس ته ویل کېږي، او ګولډ سپلایر څه معنی. په دغه دوه درې مواردو باندې کار کوو. دا پکې ډېر مهم دی ځکه چې تاسې سره فراډ کېدلی نشي که چېرته تاسې دغه درې اپشنونه وپېژنئ او په دغه اصولو باندې مخته لاړ شئ. ګورئ، زه راځم علي بابا ویب سایټ ته. کله چې علي بابا ته راغلم، په دې سرچ کې زه غواړم الکتریک بیک یا برقي بایسیکل سرچ کړم. که ستاسې هر یو جنس یا پراډکټ په کار وي، تاسې نوم ورته ولیکئ او دوی تاسو ته په زرګونه شرکتونه او مختلف ماډلونه د هغه پراډکټ چې تاسې غواړئ درښکاره کوي په سکرین. خو په هر صورت زه راځم الکتریک بیک دلته سرچ کوم. زه غواړم چې الکتریک بیک یا بایسکل واخلم. ګورئ، دا مختلف قسمه بایسکلې دي چې دی ماته سرچ کړلو. خو خبره دا ده چې موږ دغه لیفت سایډ کې څو خبرې لرو. یو د ټراید اشورنس، بل د ویریفاید سپلایر، ویریفاید پلو سپلایر. دواړه تقریبا یوه خبره ده، خو د دوی اعتبار لږ ډېر زیات ده. د ټراید اشورنس څخه هدف دا ده چې که چېرته د یو کمپنۍ څخه موږ خرید کوو او هغه ټراید اشورنس ولري، که چېرته په هغه جنس کې د دغې کمپنۍ په کوالټي کې مشکل وي، یا شیپمنټ یې په وخت ونه کړي، او یا کوم بله ستونزه پکې موجود وي په هغه پراډکټ او په هغه جنس کې، نو که چېرته دا کمپنۍ ټراید اشورنس ولري، نو علي بابا چې دی فول پیمنټ تاسو ته ریفنډ کوي. چې تاسو څومره پیسې دغه کمپنۍ ته د علي بابا ویب سایټ په ترو باندې ورکړي وي، نو هغه علي بابا تاسو ته بیرته ریفنډ کوي، مکمل یې ریفنډ کوي. نو تاسې معمولا چې کله جنسونه اخلئ، پراډکټس اخلئ د دغه علي بابا څخه، نو کوشش وکړئ چې له داسې کمپنیو څخه پراډکټس واخلئ چې هغه ټراید اشورنس ولري، تر څو ستاسې هغه پیسې پروټیکټډ وي، هغه محفوظ وي ستاسې پیسې. که چېرته تاسې دا په نظر کې ونه نیسئ او د یو کمپنۍ څخه خریداري وکړئ، ممکن تاسې سره چل او فریب هم پکې وشي. دومه خبره دلته ویریفاید سپلایر ده. په تیرو کلاسونو کې هم ما تاسو دا خبره واضح کړې وه چې ویریفاید سپلایر څخه هدف دا ده چې هغه سپلایرز چې د دریم پارټي لخوا یا د دریم نهاد لخوا، یا که په مجموع کې تاسو ته ووایم خپله د علي بابا لخوا څخه د هغوی کمپنۍ له نږدې څخه کتل شوي واوسي او هغوی ویریفیکیشن ورته ورکړی واوسي. یعنې داسې ونه اوسېږي چې دلته د سکرین په مخ یو کمپنۍ جوړ شوی خو فزیکي شتون ونه لري. نو د دې دپاره اوس ډېر ضرور ده چې موږ کله خرید کوو، داسې نه چې د کوم خیالي شرکت څخه خرید ونه کړو، فزیکي به هېڅ شی وجود نه لري او خیالي شرکت به چا جوړ کړی او موږ به ترې خرید کوو، سبا به زموږ پیسې پکې ورکړي. نو په دغه اساس باندې تاسې ویریفاید سپلایر به سرچ کوئ او ویریفاید کمپنیو څخه به خریداري کوئ. ګورئ، اوس لکه دا دغه الکتریک بیک د بایسکل د برقي دغومره قیمت ده، خو خبره دا ده دلته لیکلی ده چې ویریفاید، یعنې دغه کمپنۍ، دغه د کمپنۍ نوم ده. ګورئ، دا د کمپنۍ نوم دی، دا د کمپنۍ نوم ده او دا ویریفاید دی. ګورئ، چیک ورته لګېدلی او ویریفاید په دې معنا باندې چې دا د علي بابا لخوا څخه ویریفای شوی دی، تایید شوی کمپنۍ ده، یعنې دا دروغ نه ده، دا واقعیت دی. دی هغه پرفارمنس دی، ګولډ سپلایر دی، چین کې دی، 9 کاله د فعالیت کېږي، او دی هغه جنرال اوورویو ده. ګورئ چې دا پراډکټ کوالټي چې دی 4.6 ده، آن ټایم شیپمنټ یې 4.7 ده، سپلایر سرویس یې 5 ده، یعنې ډېر زیات ښه دی، یعنې قابل د اعتبار ده. خو کله هم چې تاسې غواړئ خرید وکړئ، لومړی به پراډکټ سرچ کوئ او د پراډکټ د سرچ څخه وروسته تاسې به ورته دا چیک آن کوئ، ټراید اشورنس چیک به ورته آن کوئ. ګورئ، دا چیک آن شو. اوس دلته ماته ټول هغه کمپنۍ ښیي چې هغه ټراید اشورنس ولري، خو د هغې تر څنګ زه ورته وایم ټراید اشورنس تر څنګ باید ویریفای شوی هم واوسېږي، نو دا چیک هم ورته آن کوم. اوس دلته په سرچ کې ماته ټول هغه کمپنۍ ښیي چې هغه هم ویریفای شوی واوسېږي
او هم ټراید اشورنس ولري. ګوري اوس لکه دا کمپنۍ د ټراید اشورنس هم لري او ویریفای شوی هم ده. که زه د دوی سره خبرې وکړم او جنس ترېنه واخلم نو په دیو کې مشکل نشته ده. ګوري دغه بل الکتریک دا البته دا هم تقریبا الکتریک موټرسایکل ده، بایسکل نه ده، دا الکتریک موټرسایکل ده. دغه عمره قیمت ده منیمم آرډر په دې معنی چې د 2 کارټنز یعنی دا خو چې کله تاسو خرید کوئ او تاسو ته شیپمنټ کیږي نو دا په کارتن کې بسته‌بندي به تاسو بدل ته کوئ. نو 2 کارتن یعنی 2 دانې منیمم آرډر ده. ما تاسو ته مخکې ویلیو چې منیمم آرډر په څه معنی باندې ده. MOQ یعنی هغه کمترین رقم چې دوی خرڅوي هغه 2 دانې دي. دلته لیکلی 7 سولډ په دې معنی چې 7 دانې دوی خرڅ کړي دي. ویریفاید کمپنۍ ده او د هغه پرفورمنس ده 7 ایرز کېږي چې علی بابا کې فعالیت لري، کار کوي. چینایي سپلایر ده، چینایي کمپنۍ ده او د اوورویو ده. لکه هدف دلته زمونږ دا و چې مونږ کله خرید کوو مونږ به له داسې کمپنیو څخه خرید کوو چې هغه ټراید اشورنس ولري او ویریفاید وي یا ویریفاید پرو وي چې بیخي اعتبار یې څنګه زیات واوسیږي. نو تاسو کتلی شئ دلته ډېر زیات کمپنیانې موږ ته شو کوي. ګورې فرض که دا یو کمپنۍ ده او دغه الکتریک بیګ ده، قیمت یې له $315 څخه تر $395 پورې ده. منیمم آرډر چې دی تاسو کولی شئ چې 7 دانې پورې هم له دوی څخه خرید وکئ او 2 دانې تر اوسه خرڅې کړي دي. دغه کمپنۍ ده ویریفاید کمپنۍ ده، دی هم پرفورمنس دی چې 14 ایرز د دې په علی بابا کې د کار کېږي. چینایي سپلایر ده او اوورویو هم ډېر ښه ده، یعنې تقریبا ټول 5 دي. نو دا ټول هغه خبرې دي چې کله تاسو یو پروډکټ اخلئ باید دا په نظر کې ونیسئ. داسې نشي چې د کوم هوایي شرکت څخه خرید ونه کړئ بیا به سبا له جنجال سره مخامخ شئ. کله هم چې تاسو یو پروډکټ سرچ کړلو او له هغې څخه وروسته کمپنۍ مو پیدا کړله نو کولی شئ دلته فقط چټ نو لیکلی دی، مستقیما خبرو دپاره ورسره چټ وکړئ. د خپل پروډکټس په اړه چې کومه پوښتنه لرئ، جزئیات غواړئ، قیمت دپاره ورسره نیګوشیشن کوئ نو تاسو مستقیما راشئ چټ ته او دلته چټ نو باندې کلیک وکړئ. چې کله مو چټ نو باندې کلیک وکړ ګوري مستقیما موږ د چټ دپاره موږ ته یو کوچنی وینډو خلاص کړه. دلته موږ کولی شو چې له همدغې کمپنۍ سره خبرې اترې وکړو، خپل سلام ورته ولیږو. له هغې څخه وروسته د دغه پروډکټ په اړه باندې په تفصیل سره له دوی سره خبرې وکړو او بالاخره توافق ته ورسېږو او له دوی څخه د پیمنټ لینک واخلو او بیا ورته پیمنټ وکړو. نو دا دوستانو زموږ د نن ورځې درس چې په څه ډول کولی شو په علی بابا ویب سایټ کې پروډکټ سرچ کو او له هغې څخه وروسته ویریفاید کمپنۍ څه ډول پیدا کو، ګولډ سپلایر یا د کمپنیو پرفورمنس باید څنګه وپېژنو او همدا ډول ټراید اشورنس باید ولري چې د کومې کمپنیو څخه موږ خرید کوو. ګورئ دغه ګولډ سپلایر چې دی دا معمولا هغه کمپنیانو ته ورکول کېږي چې دوی د دغې ګولډ سپلایر دپاره پیمنټ کوي. لکه کال کې فکر کوم $10,000 علی بابا اخلي، له هغې څخه وروسته د ګولډ سپلایر دغه چک ورته ورکوي. نو دغه 2-3 خبرې چې تاسو کله هم پروډکټس اخلئ په نظر کې ونیسئ او تر هغې وروسته تاسو پروډکټ واخلئ، انشاءالله چې له هیڅ ډول ستونزې سره به مخ نه شئ. دا زموږ د نن ورځې کلاس، انشاءالله په راتلونکي کې به پر نورو موضوعاتو هم خبرې وکړو.